او عام حدیثونه چې دي نو دا د الله د طرف نه وحی ده بیان کړي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم معنی د الله د طرف نه ده خبره د چا ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دا دي او حدیث قدسی خبره د الله ده وقشان رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي خو په هغې کې او په قرآن کې فرق دی لکه یو فرق هغې کې او قرآن کې دا دی چې قرآن موږ ته ټول متواتر په صحیح سند سره رسېدلی دی کې شک نشته حدیث قدسی چې دی کې بعض داسې دي چې د هغې سندونه کمزوري دي ځکه چې خو رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړی د هغه نه بیا په سند سره موږ ته راغلی نو بعض پکې شته چې سندونه کمزوري دي دغه شان قرآن کریم چې دی ته د دې تلاوت کوې نو په یو حرف باندې په یو ټکي لس نیکیانې دي حدیث قدسی کې دا نشته اوس په مانځه کې یو سړی حدیث قدسی وایي لمونځ یې صحیح نه دی داسې یو څو فرقونه پکې نور دي نو نن به د یو حدیث مبارک خبره کوو چې هغې ته حدیث قدسی ویلی کېږي یعنې دا خبره به د الله دا خبره د الله ده او بیان کړي موږ ته چا ده رسول صلی الله علیه وسلم او د دې نه مخکې چې موږ دغه خبره بیان کړو چې الله موږ ته څه ویلي دي دې ځینې اهمیت معلومیږي د حدیثونو یعنې که چېرته رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونو نه یو سړی انکار وکړي چې زه یې نه منم یا ضرورت ورته نشتي نو تا ته د الله پیغام چا را رسولی دی د الله خبرې موږ ته چا را رسولي دي او رسول الله وسلم را رسولي دي نو چې کله هم یو سړی د حدیثو نه منکر شو نو اگر که دی په دغه وخت کې نه وي چې زه د قرآن نه منکر یم خو یو څو ورځې بعد به ته دی وینې دی به د قرآن نه منکر وي لکه دا اوس یو مشهور شوی دی زموږ طرفونو ته د حدیثونو پسې مسخرې کوي او حدیثونو پورې ټوکې کوي نو بل ورځې نوی بیان راغی نو دې خبرې پورې خاندل چې آدم علیه السلام پیدا شو هغه یو داسې و هغه د خټې نه و هغه دا نو دا خبره خو قرآن کې ده دا خبره په څه کې ده نو ګوره موږ چې وایي چې د حدیثونو نه منکر شوي نو سبا له به قرآن هم نه مني اوس دلته شروع شو اوس قرآن پورې مسخرې کوي او دا بعض خلک وایي یاره بس حق پرست عالم اوس پیدا شو وایي یعنې موږ حق پرست هغه چا ته وایو چې څوک راله دا دین ټول دړې وړي کړي یعنې که اوس یو سړی ودرېدو او دی وایي په سپیکر کې چې مونځ نشته دومره ضروري نه دی داسې دې خلکو قصې جوړې کړي دي دا ګیره دومره لازمي نه ده دا پرده دومره لازمي نه ده مړه دا نشې تماشې په دې دومره سخت عذابونه نشتي دا سندرې اورېده خو د روح غذا ده کله نه کله سړی واوري نو دا بېدینه به ټول وایي چې حق پرست مولا خو اوس را پیدا شو دا د اوسه پورې خو موږ ټول په ګمراهۍ کې پراته والعیاذ بالله یعنې څه د پاسه 1400 کاله امت په ګمراهۍ کې و نن یو نر سړی را پیدا شو چې حق واضح کړو دا د منلو خبره ده بیا بعض موږ ته دا وایي د داسې قسمه خلکو متابعین ولې ډېرېږي یا نن سبا چې کوم ټکی مشهور دی فالوورز یې ولې ډېرېږي مینوال یې ولې ډېرېږي نو زه هغو ته دا وایم عربۍ کې یو متل دی الطیور علی اشکالها تقع دا مارغان چې که نه دوی چې څنګه یي څنګه شکلونه یي څنګه قسم یو بل پسې ځي ګوري را ګوري چې کم یو زموږ یار دی نو د هغه خواله ورځي نو داسې کس چې کله دا خبرې شروع کړي نو د ده متابعین په بېدینو کې ډېرېږي هلته هغه بېدینه خو هسې هم د دین نه تنګ دی او د دین نه تنګ دی معمولي بانه وله په کار د دې تاله دا دین پرېږدي والعیاذ بالله بانه ورته دا میلاو شو چې یو سړی په منبر ناست و اوس ده ته خو دا پته نشي چې دا په منبر ناست و دی حق وایي که دی باطل وایي دا عالم دی که نه دی خو دې ته صرف بانه میلاو شو چې یاره یو کس په منبر ناست و ښه مزېداره ګیره وه او هغه وایي چې مونځ نشتي بس نه د الله خبره شتي نه د پیغمبر نه د صحابي نه د دین د مشرانو پوخانو نه یو کس په منبر ناست نو دله خو بانه پکار وه دله څه پکار وه بانه پکار او بانه دته جوړه شوه نو هغه قصه اوس دې ځي ته ورسېده چې د آدم علیه السلام د خټې نه د پیدایش د بیبي حوا پیدایش او د دې هر څه نه اوس انکار شروع شو حالانکې د اوسه پورې خو دا خبره چلېده چې زه حدیثونه داسې دي حدیثونه داسې دي نو دا خو په قرآن کې دي ته خو چې قرآن منمه نو رو د داسې سړي اخرنی انجام دی چې دی وایي چې دا دین ټول چې دی د اسې ډکوسلي دی والعیاذ بالله نه الله شتي نه پیغمبر شتي نه قرآن شتي نه اخرت نه خو دغه شوی دا خو هغه یو بیان راغلی وي دا حوض کوثر او پول صراط او قبر کې عذاب او قبر کې جنت وي داسې
کسی دي هیڅ هم نشته صرف دغه پاتې دی چې صفا انکار د قرآن نه وشي چې قرآن هم نه دی صحیح والعیاذ بالله د خپلو ایمانونو خیال ساتئ نن سبا د فتنو دور دی او موږ سره ګوره نور هیڅ هم نشته ورب الکعبه که موږ سره نور صحیح خو دغه ټک خطا ایمان را سره دی او دې ته هم ډډه لګولې ده ځکه د دنیا نه لاړو د ایمان سره لاړو دا به زموږ خوشبختي نو چې یو سړی سره نور صحیح خو دغه ټک خطا ایمان را سره دی او دې ته هم ډډه لګولې ده ځکه د دنیا نه لاړو د ایمان سره لاړو دا به زموږ خوشبختي نو چې یو سړی والعیاذ بالله د دې ایمان نه هم لاس ووینځي نو نه د دین شو نه د دنیا شو خسر الدنیا والآخره دنیا هم تباه شو آخرت هم تباه شو الله دې زموږ په حال رحم وکړي مقصد د خبرې دا و که چېرته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه انکار وشي نو د الله دا خبرې موږ ته چا بیان کړي دي دا خو جبریل موږ پسې پخپله خو نه دی راغلی صحابي خو د الله نه نه دی اورېدلي خو الله رب العزت د جبریل په واسطه رسول صلی الله علیه وسلم ته بیان کړي دي رسول صلی الله علیه وسلم صحابي ته د هغه نه تابعي او په دې سند سره د امت ته د دین را رسېدلی